کابل په ګډون د افغانستان د دریو ولایتونو سهار په تاوتریخوالي پیل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل 5مې حوزې اړوند سپین کلي سیمه کې له کابله د ولسي جرګې پر یوه غړي خان محمد وردګ باندې برید وسو چې په دې پیښه کې 9 کسان وژل شوي او خپله د خان محمد وردګ په ګډون 10 نور ټپیان دي. د یې حمله 9 تن په دې برید کې 9 کسان مړه دي او 10 نور هم تر اوسه ټپیان. د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ هم په ټپیانو کې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې سیمې ته نږدې ودانیو ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. 2 تا جسد در داخل دکان افتیده بود. چاودنه زوروره وه. 2 مړي خوان هټۍ ته راولوېدل. مالي تاوان خورا ډېر دی. دم ګړی نشي ویل کېدی چې څومره. به نهایت زیاد شده و یکی تخمین زده میتونه که بچی حد خسارات. بلخوا د 215 میوند پلوردو مسئولین وایي چې طالبانو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې غوښتل چې د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړي، خو دوی له چاودېدونکو توکو ډک موټر یې په نښه کړ او پرې نښود چې موخې ته ورسېږي. ننګرهار هم نن د تاوتریخوالي شاهد و. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي د دغه ولایت په لومړۍ ناحیه کې د پولیسو پر یوه رینجر چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. دلته په افغانستان کې ورځ تر بلې د جګړې ور تودېږي، خو امریکا بیا د ورکم یا وربند غوښتنه کړې. د افغان سولې لپاره د امریکا استازی وایي افغان حکومت او طالبان باید د خپلو خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي او ډېر ژر سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دمګړی په دوحه کې د افغان سولې خبرې نسته. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی او د طالبانو پلاوی د 10 ورځو لپاره دمه اعلان کړې. د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شوی او د طالبانو د پلاوی ځینې غړي بیا پاکستان ته په رسمي سفر تللي وو، خو دواړو غاړو هوډ ښودلی ده چې له دمې وروسته به د افغان سولې خبرې بیا پیلوي. شازیه حیا، کابل.